امریکا د ځانګړو عملیاتو د تنظیم یوه ډله افغانستان ته لیږي. زموږ ویډیو در سره لایک کړئ او سحر میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه. امریکا د ځانګړو عملیاتو د تنظیم یوه ډله افغانستان ته لیږي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې په نږدې ورځو کې به د فلوریدا د ملي ګارد یوه ډله افغانستان ته ولېږل شي. دغه ډله به له امریکایي ځواکونو سره د عملیاتو په تنظیم او پلانولو کې همکاري کوي. دغه 30 کسیزه ډله به یو کال په افغانستان کې فعالیت کوي. امریکایي چارواکو ویلي چې دوی په دوره‌یي توګه خپل سرتیري بدلوي او اړتیا ته په کتو ځینې ځانګړې ډلې د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د کمزوریو د له منځه وړلو لپاره لیږي. امریکا داسې مهال دغه ډله افغانستان ته لیږي چې له طالبانو سره د هوکړې تر لاسلیک وروسته باید دوی خپل سرتیري له افغانستانه وباسي.